د افغانستان په 19 ولایتونو کې د ورښتونو او سیلابونو خبرداری مخکینی زیانمن شوي، تر اوسه مرسته راسره نه ده شوې. د طالبان د حکومت د ترانسپورت او ملکي هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې په بدخشان، تخار، بغلان، سمنګان، سرپل، بلخ، بامیان، پنجشیر، پروان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا ولایتونو کې او سالنګونه د نسبتا سختو ورښتونو، تالند او برېښنا او سیلابونو د راوتلو احتمال خبرداری ورکړی دی. د دغه ریاست د وړاندوینې له مخې د یادو ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې په ټولنیزو ډول د اورښت اندازه له 10 نه تر 13 ملي مترو پورې وي. دغه ادارې د هیواد په مرکزي، شمال لویدیځ او سویل لویدیځ ولایتونو کې د سختو بادونو د راوتلو د احتمال خبر هم ورکړی دی. په تیرو میاشتو کې د افغانستان یو شمېر ولایتونه د طبیعي پیښو په ځانګړي ډول د ویجاړونکي سیلابونو شهیدان وو، چې یو شمېر کورنیو ته پکې ځاني او مالي زیانونه اوښتي دي. د اټکل شوي ولایتونو په منځ کې یو شمېر هغه ولایتونه هم شته چې تر دې وړاندې د ویجاړونکو سیلابونو شهیدان وو. اوس په دغه ولایتونو کې یو شمېر کورنۍ چې کورونه یې د سیلابونو له خطر سره مخ دي اندېښمن دي. د جلال آباد ښار د اتمې ناحیې اوسیدونکی ملک یعقوب ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیمه کې پخوا هم سخت بارانونه او سیلابونه خلکو ته ډیر مالی زیان اړولی دی. چې بارانونه شي، سیلابونه شي، موږ ته ضرر ډیر رسیږي، ځکه چې زموږ کورونه د سیلاب مخې ته دي. بیخي سیلاب زموږ په طرف باندې ډیر روان وي. بیخي زموږ کوڅې، ماشومان، مال او سر مو ټول په امن کې نه دی. سیلاب خرابوي. ملګرو، دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. تر لا